راځو ما کوشش کړی دی چې معلومات درته د مختلفو سرچینو څخه راټول کړم او درته یې ووایم، درته یې وړاندې کړم، که هغه له یوټیوب نه وي، له ګوګل نه وي، له ډیفرنټ ویب سایټونو څخه وي. زه چې هر کله هم تاسو ته کوم معلومات درکوم په کلاس کې، نو زما به کوشش دا وي چې ریفرنس درته درکړم. سری که زه کوم ویب سایټ نه معلومات راخلم، کوم چینل نه معلومات راخلم، همیش دپاره چې هغوی محنت کړی، زحمت یې ویستلی دی، نو زه تاسو ته ضرور ریفرنس درکوم چې دا ما دې چینل نه راخیستی، یا فرض کړه دا ما دې ویب سایټ نه کتلی، دا دې کتاب کې و، دا دې ځای کې و. تاسو هم همیش دپاره داسې مه کوئ چې د بل چا خواري په خپل نوم باندې کوئ. نو کله که یو سلایډ درته میلاویږي یا کوم معلومات راخلی، کومه ډیټا راخلی، چا نه یو څه یادوئ، نو حتما د هغه کس چې دی ریفرنس ورکوئ، هغوی معلومات ورکوئ چې د هغه کس محنت هم پر ځای وي او تاسو هم چې دی خپلې غاړې خلاصوي. موږ به نن ورځ ډیټا انالیټکس او ورسره ډیټا ویژوالایزیشن، لنډ به درته ووایم ډیټا انالیټکس اینډ ویژوالایزیشن به درته ولیکم. دا کورس موږ سټارټ کوو. خو په دې کې زموږ سره څه شی دي او څه طریقې سره یې موږ وایو. سوري سپیلنګ مې غلط لیکلی و، صحیح شو. ډیټا انالیټکس اینډ ویژوالایزیشن به نن ورځ موږ شروع کوو. ډیټا انالیټکس څه شی دی؟ لومړی باید د دې په معنا باندې پوه شئ، مفهوم باندې پوه شئ، مقصد باندې پوه شئ. ډیټا ویژوالایزیشن څه شی دی او څه دپاره کارول کیږي. ډیټا انالیټکس چې دی زموږ سره په خپله باندې دلته درته لږ لیکل کوم چې دقیق یې درته تشریح کوم هم له مخکې سره، تاسو به ښه پرې پوهېږئ. سلایډز هم شته دی، وروسته د سلایډ اوپن کوم درته وایم. اوس فلحال زه یو ټرم وایم، یو لغت وایم، تر څو تاسو ښه پرې پوهېږئ او مشکل درته نه وي. مخکې ته به همداسې شانتې ځو، بیا که څه مشکل و ځان سره هغه خبره نوټ کوئ او ما ته وروسته بعد کې ووایه چې په دې خبره باندې موږ پوه نه شولو. ډیټا انالیټکس چې دی دا په خپله باندې یو پروسس دی، یو پروسه ده. is a process. دا په خپله باندې یو پروسه ده، یو پروسس دی. کوم قسم پروسس دی؟ دا پروسس دی of collecting data. لومړی خبره زموږ سره دا ده چې دا پروسه ده د کلیکټ کولو، د ډیټا د کلیکټ کولو، راجمع کولو. لومړی باید تاسو سره ډیټا موجود وي. ډیټا نن سبا چې دا د سرو زرو په ارزښت باندې دی، داسې دی لکه سره زر. هر کمپنۍ، هر څوک کوشش کوي چې هغه ډیټا لاسته راوړي. کله چې ډیټا لاسته راغله، له هغه سره هغه ورنه هر قسم ګټه بیا استفاده ورڅخه کولی شي، د خپل تجارت دپاره، د خپل ګټې او عاید دپاره، هغه نه هر قسم د ګټه بیا هغوی استفاده ورنه کولی شي. ان ایون که موږ اوس په دې حال باندې زه تاسو ته ټیچینګ کوم یا تاسو ناست یې خپلو کې خبرې کوئ، ګوګل او نورې کمپنۍ دوی الریډي زموږ نه چې دی مایک اخیستی دی، دوی زموږ نه د مایک اکسس اخیستی، دوی زموږ نه د ګیلري اکسس اخیستی وي، دوی زموږ نه د کیمرې اکسس اخیستی وي چې د هغه لارې نه دوی د خپل الګوریتمز پکې کاروي او هغه خپل معلومات ځان دپاره کلیکټ کوي او راټولوي. ټول معلومات دوی ځان سره کلیکټ کوي، راټولوي. بیا د هغه مطابق چې ته کله یو خبره وکړې، یو پروډکټ ته یاد کړې، زیات یو څه ته زیات یاد کړې، نو چې کله ته بیا هغه اپس ته لاړ شي، موبایل ته دې راځي، تاسو ته همغه همغه اډورټایزمنټ، هغه اعلانات دوی تاسو ته مخې ته راوړي. څنګه چې څه ستا خوښېږي، څه تا وي، زموږ په اړه ټول معلومات ډیټا فیسبوک او ګوګل او دا نورې کمپنۍ ځان سره ټولوي او هغه مطابق له نورو کمپنیو نه پیسې اخلي، اعلانات موږ ته وړاندې کوي. هغه چې څومره خرڅلاو کېږي هغه کې د هغوی فیصدي وي. آنلاین ټول خلک هم دا رقم ته کوشش کوي. نو ډیټا نن سبا دپاره چې دی دا د سرو زرو ارزښت لري. هر کس چې دی، هر څوک کوشش کوي چې هغه څه وکړي، ډیټا ځان دپاره جمع کړي. هره کمپنۍ چې کله ورسره ډیټا وه، نو ډیټا نه وروسته به یې هغوی څه کوي؟ لومړی خبره زموږ سره د ډیټا کلیکټینګ دی. د ډیټا انالیټکس کې موږ څه کوو؟ لومړی باید زموږ سره ډیټا واوسي، ډیټا سیټس به وي زموږ سره، په زرګونه په لکونو ډیټاګانې به وي زموږ سره، معلومات به وي را سره. صحیح شو؟ کله چې دا ډیټا زموږ سره راغله، په دویم سټپ کې به موږ څه کوو؟ د ډیټا انالیټکس په واسطه باندې کولی شو ډیټا کلینینګ وکړو. خبره د ډیټا د دې معلوماتو چې کومه ډیټا موږ راټوله کړې ده یو څه په اړه باندې، یو کمپنۍ ډیټا د خرڅلاو کسټمرز ورته راغلي دي، آنلاین ستا یو کاروبار سیستم دی، دغه ډیټا ده، ته صراف یې، ستا سره چې کوم کسان دي، پیسې دي، روپۍ دي، ستا یو کمپنۍ ده، د هغه ډیټا ده راټوله کړې ده. اوس موږ څه کوو؟ په ډیټا انالیټکس کې دوهمه برخه، دویمه خبره زموږ سره د دې ډیټا کلینینګ دی. د دې ډیټا صفایي ده. په دې ډیټا کې داسې کېدلی شي چې ځینې ډیټاګانې شاید تکراري راغلي وي، ځینې ډیټاګانې داسې وي چې هغه نامکملې وي، ځینې ډیټاګانې غلطې لیکل شوې وي، ځینې کالمونه زموږ سره
کې ډیټا نه وي موجود، نو موږ څه کوو؟ د ډیټا انالیټکس په واسطه د ډیټا انالیسس په واسطه باندې ډیټا کلینینګ کوو. مطلب دا دی چې نه ضرورت ډیټا چې unnecessary ډیټا وي، هغه ډیټا چې زموږ ته په درد نه خوړل کیږي، نامکمله ده، غلطه ډیټا ده، خرابه ډیټا ده، یا نل ډیټاګانې دي زموږ سره، نن کالم روز دي، یا ډوپلیکیټډ ډیټاګانې دي زموږ سره، هغه ټولې موږ د ډیټا انالیسس په واسطه باندې موږ خپل ټیکنیکس ټولز یوز کوو او د دې به موږ صفایي کوو. دا زموږ دویمه برخه د دې شوه. بعد له دې نه بیا چې کله موږ ډیټا کلینینګ وکړو، اوس زموږ انالایزینګ شروع کیږي. انالیسس دې ځای کې شروع کیږي زموږ سره. اوس په دې باندې موږ خپل کنډیشنل سټیټمنټس اپلای کوو. په دې باندې چې زموږ کوم هدف وي، کوم څه زموږ په کار وي، هغه ټول طریقه کار، هغه ټول ټیکنیکس پروسیسز دا موږ پرې اپلای کوو. صحیح ده؟ څه دې په کار دي، د څه شي معلومات ته غواړي، آیا داسې غواړي چې اولنۍ روګانې چې کوم دي هغه راته وښایه، اخره کې چې کوم کسان دي هغه راته وښایه، څومره پورې ډیټا ده، په دې کې ماته هغه کسان وښایه تر ټولو زیات سیل زما په کوم میاشت کې شوی، هغه میاشت راته وښایه، تر ټولو کم سیل زما په کوم میاشت کې شوی دی هغه راته وښایه. صحیح شو؟ په دې کې ماته داسې وکړه چې نور دا شانتي موږ تحلیل وکړو تر ټولو زیاته سودا چې خریداري کوم ورځ باندې کیږي، کوم وخت کې هوټل ولادي وای چې کوم وخت کې زما زیات ګاهک راځي راته، نو ډیپند په هغه کمپنۍ په هغه ځای باندې کوي، په هغه کس شخص باندې کوي چې دا وسه کوي. هغه شان دي ځان د لپاره بیا څه کوي؟ بیا زموږ انالایزینګ انالیسس باندې کې په ډیټا باندې شروع کیږي. د دې لپاره اینڈ انټرپریټینګ ډیټا، بیا موږ څه کوو؟ بعد کې ډیټا انټرپریټیشن کوو. بعد دې نه موږ راځو ډیټا انټرپریټیشن کوو. موږ وایو ډیټا انالیټکس ولې؟ ډیټا انالیټکس څه شی دی؟ د ډیټا انالیټکس په خپل یو پروسس دی، یو پروسه ده. داسې پروسه ده په کوم کې چې موږ ډیټا راغونډو، ډیټا کلیکشن دی، یا به تر ټولوي یا به تاسو سره الریډي ډیټا راټول شوی وي. ته په یو کمپنۍ کې، په یو هوټل کې، په یو ادارې سره کار کوي، یو ځای کې کار کوي، هغوی سره ډیټا ده. دویم موږ په ډیټا انالیټکس کې داسې کار کوو چې موږ هغه ډیټا راخلو او د هغه لپاره موږ کلینینګ کوو. کومه چې زموږ unnecessary ډیټا وي چې زموږ نه د پکار، نل ډیټا ده، غلطه ډیټا ده، ډوپلیکیټ ډیټا ده، دا موږ نه صفا کوو. بیا موږ د ډیټا تحلیل شروع کوو. کوم هدف لپاره څه دي پکار دي، کنډیشنل سټیټمنټس دا پرې اپلای کوو. بیا موږ انټرپریټیشن کوو د ډیټا. بعد کې موږ څه کوو؟ انټرپریټیشن کوو د ډیټا. انټرپریټیشن په خپل د انالیسس برخه د ډیټا چې کوم کې موږ ډیټا انالایز کوو، ایکسپلین کوو. مطلب دا دی ډیټا ته یو معنا ورکو، د ډیټا پیټرن پیژنو، موږ ټرینډز اوس پیژنو چې اوس ټرینډ څه شی دی، په کوم طریقې سره دا ډیټا زما ټرینډ لري، پیټرن په کوم ډول باندې، کوم کسان دي، کوم وخت کې خریداري زیاته کیږي، کوم میاشت کې زموږ کمه کیږي، کوم وخت کې زموږ هوټل ته کسان کم راځي، زیات راځي، جرایم په کوم ځای کې زیات دي، میل زیات جرایم کوي، فیمیل زیات جرایم کوي، کومه ساحه کې زیات جرمونه کیږي. دا ټول شیزونه چې کله موږ ډیټا ته معنا ورکوو، دې نه موږ مینینګفل ډیټا جوړوو، ویژوالایز کوو. خو ښایي دا د ډیټا انټرپریټیشن دی. انټرپریټیشن مطلب دا دی معنا او مفهوم راوستل دی ډیټا ته. ډیټا معنا کول په خپل باندې یو معنا او مفهوم ورکول. نو دا زموږ سره اصل کې کار دی د ډیټا انالیټکس کې. موږ څه شي کوو؟ ډیټا انالیټکس کې موږ څه کوو؟ اول به زموږ سره الریډي ډیټا وي، یا به ډیټا موږ راټولو، بیا د هغه کلینینګ دی، صفایي د ټوله، بیا زموږ انالیسس دی د ډیټا، او بیا انټرپریټیشن، ویژوالایز کول، ښودل او معنا مینینګفل جوړول د هغه. دا ټول کار چې دی دا موږ په ډیټا انالیټکس او یا ډیټا انالیسس کورس کې ترسره کوو. او ویژوالایزیشن همغه انټرپریټیشن کې راځي چې موږ په چارټس کې، ګرافس کې په صحیح طریقې سره، په چارټس کې چې بیا په ښه طریقې سره تاسو چاته پریزنټ کوئ ډیټا، ښایي نو خو په ساده طریقې سره ته ښودلی شي. یو ګراف دی، نو ګراف کې ته پته لګیږي چې اوس دې کې تر کوم میاشت کې تر ټولو اوچت ګراف وي، ته پته لګیږي چې دې کې زموږ سیل زیات دی. کوم ګراف کم دی، دې کې زموږ کم دی. ان د ساحې په لحاظ باندې غواړي، خلکو په لحاظ باندې غواړي، ملکونو په لحاظ باندې غواړي، ولایت په لحاظ باندې غواړي، په اسانۍ سره کولای شي تاسو په لکونو باندې، په زرګونو، په میلیونز باندې ډیټاګانې راواخلئ او تاسو یې ویژوالایز کړئ او راوخلئ. چې دې لپاره موږ مختلف ټولز او ټیکنیکس لرو، لکه د انالیسس لپاره نمپای شو، پانډاس شو، صحیح شو، کلینینګ پې کوو، انالیسس پې کوو، دا ټول شیزونه موږ دې باندې کوو. ویژوالایزیشن لپاره چې موږ په ګراف کې ښیو دا ډیټا خپله، نو بیا موږ چې دی میټ پلاټ لیب ورسره به چې دی سیورن دا لایبرریز یا فریم ورک چې دا موږ یوز کوو، دې نه موږ استفاده کوو.
دا خبره چې کله زموږ سره خلاصه شوله، اوس زموږ ته دا وایي چې دا موږ یوز کوو په کوم ځای کې، په کوم ځای کې موږ یوز کولی شو، کوم ځای کې زه ورنه استفاده کولی شم، په کومه اداره کې زه دا استعمالولی شم. ما ته هغه ځایونه وښه چې دا خبرې خو دې وکړې، خو زه چېرته دې نه استفاده کولی شم. لومړی خبره دا ده چې دې نه تاسو استفاده کولی شئ، هغه په بزنس کې زیات استفاده کیږي. ډیټا هر یو بزنس اداره چې وي، هر کمپنۍ چې وي، هغه یو ډیټا انالیست ته ضرورت لري چې د دې ډیټا د معلومات راواخلي، هغه انالایز کړي، لکه دا پروسس په اجرا کړي. دا ټول پروسس د چا کار دی؟ دا د یو ډیټا انالیست کار دی. دا ټول کارونه چې ترسره کوي، څوک یې ترسره کوي؟ یو ډیټا انالیست یې ترسره کوي. نو څوک کوم ځای کې ونه استفاده کیږي؟ په بزنس اینڈ مارکیټینګ کې دینه استفاده کیږي، په تجارت کې او هغه د لپاره بازار موندنه کې. د دې لپاره موږ څه کوو؟ ډیټا انالیټکس یوز کوو. یو خبره. بل موږ کولی شو چې په بل کوم ځای کې ونه استفاده وکړو. بعد په دې کې اوس څه شی کېږي؟ دا به زه بعد کې بیا درې ویونه تشریح کوم چې څنګه او څه طریقې سره بزنس کې او په مارکیټینګ کې. مطلب دا دی، مارکیټینګ مطلب دا شوله، اوس دا پروډکټ دی، چاته اوس پته لګېږي چې زما کوم پروډکټ نه خرڅېږي، بیخي کوم پروډکټ مې زیات خرڅېږي. نو چې کوم زیات خرڅېږي، هغه دپاره به د زیات تولید کوئ که نه. کوم پروډکټ یې نه خرڅېږي، نو پرایس به یې کموي، څه طریقه به ورسره کوي، کومه ساحه کې زموږ پروډکټ زیات خرڅېږي، کومه کې کم خرڅېږي. نو ته په د هغه مطابق ته کولی شي چې ته کله دا ټول معلومات راوباسې، انالیټکس خپل پروسس ټیکنیکس دې پرې اپلای کړل ټول. نو چې دا ته پرې اپلای کړي، هغه نه پس ته ډیسیژن کولی شي، هغه نه پس ته چې دی ښه فیصله کولی شي، هغه نه پس تاسو بزنس تجارت او یا چې دی مارکیټینګ په ښه طریقې سره ترسره کولی شي. یو څه دپاره لومړی یوز استعمال چې دی زموږ سره په بزنس او په مارکیټینګ کې دی چې زیات کېږي، چې د دې خرڅلاو او د نور هر څه پروډکټ تحلیل او هر څه تاسو په دې باندې کولی شئ او راویستلی شئ. بل استعمال په هیلث کیر کې، صحت برخه کې، صحت برخه کې د دې ډېر زیات دی. نمونې د مرضونو چې کله تاته څوک راځي، سیمټمز وایي، سیمټمز یې وویل، ټیسټ یې وکړلو، هغه مرض یې راووتو، نو بله ورځ چې تا سره دا ډیټا وي، دا ډیټا ته ماشین ته ورکړې، دا ډیټا ته ماشین ته ورکړله، صحیح شو. ماشین ته یو داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي، یو ویب سایټ دې جوړ کړلو، ماشین موډیولز دې تیار جوړ کړي دي او دا ته په یو اپلیکیشن کې امپلیمنټ کړل. یو کس راځي، اوس چیټ باټ دی، میسج کې لیکي چې زه دغه سیمټمز لرم، سر مې درد دی، معده مې درد دی او سر مې چکر کوي. تا ته خو الریډي هلته کې تا څه کړي، ماشین پوهېږي چې هو د ده کوم مرض دی، د مرض څه دی، ته باید کومه دوايي ورکولی شي. الریډي به تا ډیټا څنګه کړې، موډل به یې ټرین کړی وي. د ډیټا د لارې نه تاسو کولی شئ په ښې طریقې سره دا وکړئ، د ناروغانو معلومات تحلیلول، د هغوی د ښه تشخیص لپاره، د روغتیایي معلوماتو راټولولو لپاره، ټیسټونه، کوم کسان راځي، کوم مریضان دي، کومه دوايي ده، دا ټول سیسټم موږ کولی شو چې په ډیټا انالیټکس کې په ښې طریقې سره ډیټا انالیسس کې ترسره کړو. او دا کار د چا دی؟ دا د یو ډیټا انالیست کار دی. او د دې لپاره چې کوم ټولز ټیکنیکس یوز کیږي، همدې لپاره خو موږ دا درس وایو، دا سبق وایو. او دا زموږ سبق چې دی، کوم کلاس چې دی، کورس چې دی، دا ټول پراکټیکل دی. هر یو څه چې زه ته پراکټیکل کار به درته پکې کوم. اوس درته وایم چې زموږ سره کوم شامل دي. ویکلی مې ته ماډولز جوړ کړي دي، شاید زموږ د هغه نه لږ مخکې لاړ شو یا لږ وروسته شو، فرق کولی شي. خو ما چې کوم جوړ کړی د ځان لپاره، کوم طریقه کار سیستم او پیټرن او کوم کنټینټس دي، هغه ټول زه درته وړاندې کوم. یو طریقه کار دا دی چې تاسو په هیلث کیر کې، هر هسپتال کې، هر ځای کې چې یو ډیټا انالیست ته ضرورت وي، تاسو کولی شئ چې دا دنده وظیفه پر مخ باندې یوسئ. بله خبره زموږ سره فاینانس کې، فاینانس چیرته وي؟ هر ادارې یو فاینانس لري که نه، یو مالي لري که نه، ایچ آر لري که نه. ایچ آر ته وایي، څوک ورته مالي وایي، څوک ورته څه وایي. اوس د دې مزدورانو د پیسې چې راځي، دا به څوک تحلیل کوي؟ څومره پیسې چیرته لاړې، کومه میاشت کې دې ګټه کړې ده، کومه کې تاوان کړی دی، ته ګټه کوې که تاوان کوې، څه شی کېږي، دا ټول د چا کار دی؟ دا د فاینانس اینډ بینکینګ کې د دې نه استفاده کېږي. هر بینک کې یو ډیټا انالیست موجود دی، هر ځای کې یو فاینانس موجود دی. دا چا تاسو کولی شئ د ډیټا انالیسس په واسطه چې دا مزدوین تاسو خپل طریقې سره تحلیل کولی شئ. څوک درته قرض درکوي، څوک چاته پورونه باید ورکړي، څوک پور نه واپس کوي، کوم ځای کې باید زیات پور استعمال شي، څومره کوم ځای نه عاید زیات دی، کوم کې کم دی، نور مختلف استعمال دي. که زه درته بې لګیا شم، د هر یو باندې یوه شپه تېرېږي، د هر یو کې چې زه یو استعمال یې درته وایم. خو زر درته وایم چې زموږ سره وخت کم دی، وروسته نور هم پاتې دي، نو زه درته لږ بیانوم. بل تاسو به کتلي په سپورټس کې، لوبو کې
الله راشد دومره وکټې واخیستې پلانکي ځای کې دومره اخیستې دي دلته کې دا شان شي اور په اور باندې د کال ریکارډ ته راوباسي د نړۍ غوره لوبغاړی څوک شو په نړۍ کې تر ټولو تیز توپ اچونه چا کړې ده څومره میچونه چا ګټلي دي چا بایللي دي تاسو سپورټس کې نه دی تاسو دوی د ګرافس وغیرہ خو به تاسو ګورئ کنه تاسو د ګرافس هم راځي مختلف معلومات هم راځي بال په بال باندې دا سټریمینګ ډیټا سټریمینګ دی چې په هغه وخت باندې پروسس کیږي په هغه ټایم کې ګراف چینج کیږي ډیټا چینج کیږي ټایم په ټایم باندې حد نه زیات استعمال د ډیټا انالیټکس دی او هر یو اداره هر څوک چې وي د سپورټس ولا هر ټیم خپل یو ډیټا انالیست لري چې دوی دا ټول ډیټا تحلیل کوي د دوی ته معلومات راوباسي د هر کلاړي پرفارمنس په کوم میچ کې کم کړي سکور په کم کې زیات کړي څومره چوکي وغلي څومره چکي وغلي دي ایوریج څومره دی دا ټول حساب او کتاب چې دی دا د هغه ټیم لپاره د هغه ادارې لپاره چې هر ټیم اوسېږي یو ډیټا انالیست دوی حتمن لري او دا ټول کارونه ډیټا انالیټکس په واسطه باندې د ډیټا انالیسس په واسطه باندې دوی ترسره کوي زموږ سپورټس کې د څه کو استفاده کولای شو ډیټا انالیټکس بل موږ کولای شو چې ایجوکیشن کې تعلیم په برخه کې صحیح هر پوهنتون څه پته لګیږي د شاګردانو نمرې دي شاګردانو نمرات د هغوی پرفارمنس کوم کې کم دی کوم کې زیات دی فرض مثال انلاین یوډیمی د استادو به کتلې وي کورسیرا ده اوس هغوی ته پته لګیږي چې زموږ کوم کورس زیات زده کوونکي لري لرنرز لري زیات اخیستونکي لري آینده دپاره هغه شان دي لا بهتره کورسز راوړي صحیح که چېرته دوی ډیټا انالیسس نه کوي ډیټا انالیټکس دوی اپلای نه کوي نو دوی ته پته نه لګیږي چې اوس زمونږ پروډکټ څنګه ښه کولی شو موږ کوم څه باندې مخته تللی شو کوم ځای کې زموږ کمی دی کوم ځای کې زموږ زده کوونکي زیات دي کوم ځای نه کم راځي په کومې طریقې سره موږ خپل پرمختګ کولی شو نور دا شانتي بدلونونه او کیفیت ښه کول کیفیت باندې کار کول دا ټول د ډیټا انالیټکس پورې اړه لري چې هر پوهنتون باید ځان ته یو ډیټا انالیست ولري یا هر اداره چې هغه تعلیم سیستم مخته وړي نو هغه ته پته ولګېږي لومړی زه یم زما آنلاین پلیټفارم دی نو ماته چې دی اوس زه کوم ځای کې زما زده کوونکي زیات دي میل زیات دي که کم دي فیمیل زیات دي که کم دي څومره کسان راځي زموږ خو خیال دی هغه رقم ته غټ سیسټم نه دی اوس یو بل پلیټفارم دی اوپن یونیورسټي افغانستان اوپن یونیورسټي د کڅ او اخلاص پوهنتون هغه کې ډېر زیات زده کوونکي دي اوس هغوی دپاره حتما یو ډیټا انالیست ته ضرورت دی چې د هغوی ډیټا تحلیل وکړي هغوی ته هر څه راوباسي کوم زده کوونکي څومره کورسز وایي کوم کورس کې چې دی زیات زده کوونکي راځي میل زیات راځي فیمیل زیات راځي آینده دپاره یې لاس څنګه ښه کولی شي په مالي لحاظ څنګه ښه کولی شي استادان څنګه برابر کړي نور مخته څنګه پرمختګ وکړي دا ټول چیزونه دوی د ډیټا انالیټکس په واسطه باندې کولی شي او ترسره کولی شي د دې نه بعد کې زموږ سره ګورنمنت حکومت چې څومره ضرورت دې دپاره لري ګورنمنت برخه کې او قوانین چې کوم دي ګورنمنت ان لا انفورسمنت ډیټا د حکومت سره د جرمونو ډیټا ده د مجرمینو ډیټا ده ورسره نورې ډیټاګانې دي ورسره حکومت سره خو هر څه د حکومت په کنټرول کې څه شی به نه چې هغوی سره موجود نه وي اوس څه وغواړي دا د ډیټا انالیټکس تحلیل کوم چې پروسس دی دا به ټول پرې اجرا کوي دا انالیسس به دوی د ځان دپاره کوي په هغه طریقې سره کولی شي دوی په یو ځای کې ښه امن راولي ښه پرمختګ په یو ځای کې وکړي ښه بدلون رامنځته کړي ښه قانون پلي کړي دا ټول چیزونه دوی کولی شي کوم ځای کې قانون نه پلي کېږي کوم ځای کې جرمونه زیات کېږي کوم ځای کې دوی ښه روان دي کوم ځای کې په ښکته روان دي په ځوړ روان دي په لوړ روان دي دا ټول معلومات دا د څه شي په واسطه باندې ترسره کېږي دا دی ډیټا به وي ورسره کلینینګ کېږي د هغه ډیټا انالیسس کېږي د هغه ډیټا او بیا وروسته د هغه ته انټرپریټیشن دی معنا ورکول دي ښودل دي د هغه مینینګفل انسایټس چې کوم راوځي ډیسیژن میکینګ دی دا بیا بعد کې ترسره کول دي چې دا ټول موږ په دې کورس کې به انشاءالله چې وایو او مخته به وړو ډیزاستر دپاره دوی کولی شي چې مخکې نه مخکې معلوم کړي کوم ځای کې چې آفتونه راځي څومره کومک ته ضرورت دی ما ته که زه اوس د هغو کې لګیا شم ډېر زیات وخت اخلي حد نه زیات وخت اخلي خو زه عمومي کې درته وایم ای کامرس زیات استفاده کېږي دا د آنلاین چې چا کاروبارونه دي ای کامرس ان ریټیل هماغه ای کامرس چې دی ته ځې یو ځای ته یو ویب سایټ هلته کې یو څه اخلي کلیک کوي یو څه دې واخیستل وروسته وګوره تا ته هماغه شی دوی بار بار راولي مخې ته د هغه مربوط نور شیزونه راولي آیفون سرچ کړه په یو ویب سایټ باندې آیفون سره خو نور شیزونه نه وي د آیفون به تا ته ګوشکې راځي د آیفون به تا ته چارج راځي د آیفون به تا ته پوښ مخې ته راځي دا ټول شیزونه به تا ته راځي مخې ته
ای کامرس کې دیونه استفاده کوي ځکه ستا ډیټا یې هغوی سره راځي اوس هلته ګوري چې کوم یوزر زمونږ څه شی اخیستی باید زه اوس ورته کوم شیان شو کړم باید کوم شیان دوی ته مخې ته راشي نو کوډینګ کېږي مخې ته شو کېږي او ته پرې اپلای کېږي په همدې طریقې باندې په ای کامرس کې ویر هاوس دی د دوی سټاک مارکیټ چې کوم ځای کې دوی سره څومره سامان موجود دی څومره شته دی څومره نشته دی څومره پاتې دی کوم شیزونه کم بوت دی کوم شیزونه زیات پراته دي نو دا ټول هر څه دوی چې کوي فیصله کوي ډیسیژن کوي د دې معلومات راوباسي ډیټا انالیټکس ډیټا انالیسس په واسطه باندې کېږي بل میډیا انټرټینمنټ چې دی تاسو لږ لاړ شئ دغه ته د یوټیوب ته یو دوه ویډیوګانې وګورئ بیا وروسته وګورئ چې څه چل کېږي یو دوه فلمه سرچ کړئ یو دوه نعته سرچ کړئ تاته به هماغه شی دوی ریکمنډ کوي هماغه سیستم به دوی تاته مخې ته راولي ولې دوی پیریان دي څه چل شوی د دوی باندې خو ایډوانس ټولز ټیکنیکس دوی یوز کړي دي په بیک اینډ کې کنه ټول شیزونه همدا ډیټا انالیټکس سیستم یوز کړی دی په کنه چې ستا ډیټا راخلي ان زمونږ مایک چې دی هغوی سره اکسس دی که ته دلته کې به یو څه په اړه باندې خبرې وکړي وروسته ته وګوره تاته هماغه فلم هماغه سونګ هماغه شیزونه تاته مخې ته راځي په هم په فیسبوک او دې شیزونو کې اعلانات هماغه شان تاسو ته مخې ته راځي ټرای وکړئ ایون زمونږ د کیمرې اکسس له دوی سره موجود وي دا ډیټا راځي اتومات دوی تحلیل کوي په بیک اینډ کې کوډینګ دوی کړی دی الګوریتمز ورته برابر کړي دي ماشین ماډلز چې دی هغه ټرین کیږي څنګه ټرین کیږي دا موږ وایو دا به زده کوو زموږ کار هم دا دی اول چې موږ بیسیک نه خلاص شولو بیسیک ټول چیزونه تاسو زده کړل ډیټا کلینینګ به څنګه کوي ډیټا به انالایز کوي څنګه انټرپریټیشن څنګه کیږي دا شیزونه چې کله موږ وکړل زموږ دا کورس خلاص شو هغه نه پس بیا راځو چې تاسو ماشین څنګه ټرین کولای شي ما بل ځل په کلاس کې ویل ماشین کوم بلانه د ماشین لرنینګ د 1950 نه دا خبرې را روانې دي زموږ سره ماشین لرنینګ چې تاسو سره کار کوي څومره ښه ډیټا چې ته لري ته ښه ریسرچ کولی شي ښه ماشین ماډل ته جوړولی شي ټرین کولی شي په ماشین لرنینګ کې څه شی دي عادي ټریډیشنل چې موږ کله پروګرامینګ کوو یا کوډینګ کوو موږ څه کوو یو انپوټ ورکوو یو څه ته انپوټ چې کله موږ ورکوو موږ ته هغه څه راوباسي اوټپوټ راوباسي راته یې راکړي دا رقم د پروګرام کې که دا شانتي وشول دا شانتي رزلټ راکړو که داسې کېدل اف ایلس وي ټول صحیح ده خو ماشین لرنینګ کې بیا داسې کار دی چې انپوټ به هم ته ورکوې ورته اینډ اوټپوټ هم موږ ورته ورکوو خپله باندې ډیټا زموږ سره شته الریډي سوپروایز دی ان سوپروایز دی ری انفورسمنټ دی سیمی سوپروایز دی دا ټیکنیکس دی ماشین لرنینګ لپاره بیا به ان شاء الله چې وایو انپوټ هم موږ ورکوو اوټپوټ هم موږ ورکوو موږ دنه پروګرام غواړو چې اوس ما ته پروګرام ولیکه آینده دپاره یو ځل تکلیف وکړه پروګرام ولیکه لکه مخکې مې چېرته په ناروغۍ تشخیص کې ویلې ناروغیو سیمټمز تا ته معلوم شول ټسټونه دې وکړل د هغې رزلټ درته معلوم دی که دا سیمټمز دا ناروغۍ ده دا ناروغۍ ده دا دوایي ورکول کېږي اوس تا ماډیول الریډي ټرین کړی دی ته هلته کې څه کوې پروګرام الریډي جوړ شو سیستم دې برابر شو تا ماډل دې ټرین کړو بس اپلای کړه په خپل ویب سایټ کې په خپل اپلیکیشن کې چې اپلای دې کړو بل چې څوک راځي هلته کې ماشین ته چې څه ووایي چې زما دا سیمټمز دي اټومیټیکلی ورته هغه دوایي ورکوي دلته ورته تیار ویلي که دا ناروغ و فرض که دغه مرستیا وه د زړه مرض و دا ورته ورکوه عصبي تکلیف و دا ورکوه معده بندر دا دوایي ورته ورکوه نو چې هغه راځي تا ته دوایي ورته تشخیص کوي مرض هم ورته وایي چې تا کې دا مرض دی چې څومره ښه ډېره ډیټا وي څومره ډېرې ته ټرین کړي نو هغه ته دا کولی شي زه به خپله یو خاطره درته ووایم د دې په اړه باندې چې ما غوښتل چې زه ریسرچ وکړم دلته کې ریسرچ باندې ډېر زیات تنګول کوي خو ریسرچ په ځای باندې ما اوس کورس ورک اخیستی دی نو بیا ما ته یو استاد ویل چې ته ریسرچ دې په ما ته ریسرچ نه بېغمه شه خو صاحب ته دومره وکړه چې ما د ډیټا را پیدا کړه بس نور کار زما دی ماشین ټرینینګ او ماشین او دا کارونه ټول دې په ما باندې دي شول خو ته دومره صرف وکړه ډیټا را پیدا کړه ډیټا له کومه کېږي د ډیټا نه څه بس رزلټ دی چا نه اخلي زموږ 18 کسانو په کلاس کې د 18 کسانو یو فیمیل چې دا هغه ریسرچ کوي یو فیمیل ریسرچ کوي هغه هم داسې کوي اورل کینسر د خولې کینسر چې دی د دې سیمټمز د دې نښې یا مخکې نه ډیټیکشن دی چې چا کې پیدا کېږي ولې پیدا کېږي کوم وجوهات دي چا کې د دې نښې زیاتې دي اورل کینسر ډیټیکشن لپاره دا سیستم جوړوي برابروي ریسرچ کې په همدې باندې د خولې کینسر چې کوم دی د ستوني مرۍ کینسر د خولې کینسر د دې لپاره 15 شفاخانو ته زه هلته ریفرنس یې اخله د هغه ځینې هغه ایکس ریز راخله او سی ټي سکین دي او نور وغیره شیزونه دي دا ټول معلومات راټولوه دا ډیټا راخله بیا ماشین ته ورکوه ډېره زیاته اوږده پروسه ده حد نه زیاته اوږده پروسه ده مرته دا بیا د ماشین لرنینګ وروسته کار دی هغه ځینې عموم کې مې درته وویل چې بزنس مارکیټینګ کې هر یو بزنس هره کمپنۍ هره اداره چې د یو ډیټا انالیست ته ضرورت لري
هیلث کیر هر هسپتال کې یو ډیټا انالیست وي د هغوی ډیټا د ناروغانو د دوايانو ټول دې ضرورت لري. فاینانس او بانکینګ سیستم کې، سپورټس کې خدا خو حد نه زیات دی. ایجوکیشن برخه کې حتما وي. گورنمنت والا سره حتما ډیټا انالیست وي. ای کامرس کې ډیټا انالیست ضرورت شته دی. میډیا او انټرټینمنټ کې هم ډیټا انالیست یا ډیټا انالیټکس نه څه کیږي استفاده کیږي. بیا د دې لپاره مونږ څه شی استفاده کوو. دلته کې راځو خپل سیستم ته. زموږ سره چې دی فی الحال دلته کې چې لنډ ما لږ څه معلومات راټول کړي دي او شارټ مې ورته راخیستي دي، نو زه به درته دا ووایم. ښه ګورئ، مونږ کورس چې دی چې مونږ سټارټ کوو، مونږ به اول لومړی کمپلیټ فانډاس زده کوو. فانډاس دی همدې دپاره مونږ به لومړی څه کوو، کمپلیټ فانډاس به مونږ یادوو. فانډاس یو لایبرري ده، فریم ورک دی، یو دانه د پایتون. صحیح دی. همدا د دې دپاره کلینینګ دپاره، د همدې د ایکسپلور کولو دپاره، ډیټا د انالیسس دپاره همدا یوز کیږي. ورسره بیا څه کوو، انالیسس دی. صحیح دی. ډیټا انالیسس اینډ ویژوالایزیشن به مونږ کوو. څنګه انالایز کیږي ډیټا، انالیټکس مې ورته ویل کوم ټولز او ټیکنیکس په کارول کیږي هغه ټول به وایو، او بیا د دې ښودل په ګراف او چارټ شکل باندې چې تاسو یو معنا او مفهوم راوځي، هر څه ته رابرسېره شي. لکونه ډیټا به وي، ټول یو څه هدف دی، یو مقصد دی، په چارټ کې ښودلی شي په اسانۍ باندې. دا زموږ د کورس نیم دی، کمپلیټ فانډاس دی، ډیټا انالیسس اینډ ویژوالایزیشن. دا موږ وایو په دې کورس کې. Why we learn فانډاس؟ فانډاس ولې موږ زده کوو؟ ولې موږ دا کمپلیټ فانډاس کلمه ما درته ولیکله؟ که ته غواړې ډیټا انالیست شي باید فانډاس د ستا زده وي. که ته غواړې چې ډیټا ساینټیست شي دا دې زده وي. ډیټا انالیست ځانه جوړول غواړې باید فانډاس د ستا زده وي. که ته ماشین لرنینګ انجینیر جوړېدل غواړې ډیټا فانډاس دې باید زده وي. آرټیفیشل انټیلیجنس انجینیر جوړېدل غواړې فانډاس دې باید زده وي. بزنس انالیست جوړېدل غواړي فانډاس دې باید زده وي. فاینانشل انالیست جوړېدل غواړي، فاینانس کې ماته ویل چې کارول کېږي فانډاس دې باید زده وي. دا موږ کاروو حتما. ریسرچ ساینټیستانه جوړول غواړي باید فانډاس دې زده وي. مارکیټینګ یو کمپنۍ سره د مارکیټینګ په حیث کار کوي فانډاس دې باید زده وي. اپریشن انالیست دپاره چې دی که ته غواړې د اپوزیشن باندې کار وکړي باید فانډاس دې زده وي. او سافټویر ډیولپر دپاره creating backend systems that process and analyze data. که ته غواړې چې د سافټویر ډیولپر هم اوسې نو بیکینډ کې ستا دپاره څه ضرورت دی، د فانډاس ضرورت دی. او د فانډاس د زده کولو دپاره څه ته ضرورت دی، پایتون زده کولو ته ضرورت دی. نو لومړی زه ځکه درته وایم که چېرته ستاسو پایتون نه وي زده، په 9 بجو نه واخله 2 بجو پورې موږ پایتون کلاس شروع کړی، زموږ سره پایتون وایي، پایتون ته پس راشئ فانډاس وایي. یاره په دا ټایم کې دی نو تاسو ته مې خلاص کړه خبره. ولې موږ پایتون زده کوو؟ دغه هیڅ خبرې دي چې تاسو باید فانډاس زده کړئ. د فانډاس زده کولو لپاره باید تاسو پایتون بیسیکس زده وي. پایتون باندې ته باید پوه شئ، سینټیکس دې زده وي، دا شیزونه باندې ته باید پوه یې. چې کله دې فانډاس زده کړه، لکه ته هر سایټ ته غواړې ته په دې ځایونو کې چې کار کوي دا شیزونه باید ته بیا کولی شې. اوس ډیټا ساینټیست ځان ته اوس یو کس غواړي ډیټا ساینټیست شي، زه ډیټا ساینټیست یم، زه ډیټا ساینس کې ماسټري کوم. صحیح دی. زموږ دپاره څه شی ضرور دی؟ آرټیفیشل انټیلیجنس باید زما زده وي. لومړی باید زه ډیټا انالیټکس زده کړم. لومړی به خبره ماته ډیټا انالیټکس ته کول دي. آرټیفیشل انټیلیجنس باید زما زده وي. ماشین لرنینګ مې باید زده وي. دا شیزونه باید زما ورسره زده وي. سټیټسټیک مې باید زده وي چې دا برخې دي. که زما دې کې یو هم نه زده زه ډیټا ساینټیست نشم جوړېدلی. زه هغه ضرورت چې یو ډیټا ساینټیست ترسره کوي هغه شیزونه بیا زه نشم کولی. پروسیسینګ، پری پروسیسینګ ډیټا، فیچر سلیکشن، ایکسپلورټري ډیټا انالیسس، دا څوک کولی شي؟ ډیټا ساینټیست کولی شي. او د باید ماشین لرنینګ زده وي، د باید چې د آرټیفیشل انټیلیجنس کې پوهه وي، سټیټسټیک یې باید زده وي، سایه احتمالات چې کوم دي، او ورسره باید ډیټا انالیټکس زده وي. دا به یو ښه ډیټا ساینټیست وي. همچنان دغه پوزیشن دي چې د کوم لپاره تاسو باید فانډاس زده کولی شي او باید زده کړئ او په کوم ځایونو کې تاسو ته په کار کیږي. دغه دي. ښه، موږ کورس څنګه ډیزاین کړی دی؟ ویک 1 کې انټروډکشن د فانډاس دی، ډیټا انالیسس دی، فانډاس څه شی دی، انسټال کول د فانډاس او فانډاس امپورټنس په اړه به خبرې کوو. سیریز ډیټا به وایو، ډیټا فریمز به وایو، دا ټولې خبرې به موږ کوو. دا خو خیر د ویک نه دی، ما درته ویل چې زر ترسره کېږي، یو کلاس یا 2 کلاسو خبرې دي. بل چې دی زموږ سره په بل ماډیول کې بیا زموږ سره ورکینګ وذ فانډاس ډیټا سټرکچر باندې موږ کار کوو. کریټینګ منیپولیټینګ فانډاس سیریز، کریټینګ اینڈ منیپولیټینګ فار ډیټا فریمز باندې بیا موږ کار کوو. امپورټینګ اینڈ ایکسپورټینګ ډیټا څنګه ته کولی شي سی اس وی فایل اوپن کې، ایکسل فایل اوپن کې، جیسن فایل دی، اس کیو ایل فایل نه دي، د دې ټولو اوپن کول او بیا دوباره چې کله ته هغه فایل جوړ کړي کریټ کړي دوباره به ته څنګه امپورټ کولای او ایکسپورټ کولای شي. دا ټول باندې موږ کار کوو. دا چې کله تاسو کې کلینینګ وکړو برابر دي په څنګه ته یو فارمټ ته چینج کوي، څنګه ته یو جوړوي، دا ټول باندې موږ کار کوو.
هینډلینګ میسنګ ډیټا به څنګه هینډل کیږي دا باندې هم وایو چینج ډیټا ټایپس چینج کول دي انډیکسینګ سلیکټینګ ډیټا دا بعد کې چې دی بیا ډیټا کلینینګ باندې به کار کوو پری پروسیسینګ دا به ټول په پانډاس باندې من کوو ډوپلیکیټ ویډیو څنګه ریموو کوو میسنګ ویډیوز که چې ترغلي وي څنګه پیدا کوو څنګه ختمو نل ډیټا به موږ څنګه ختمو بیا چې دی سټرینګ اپریشنز دی په پانډاس کې موږ تر سره کوو ډیټ ان ټایم ډیر زیات مهم دی چې دی باندې موږ کار کوو صحیح شو دا ټول چیزونه موږ وایو بل موډیول بیا زموږ سره دی ډیټا مینیپولیشن ان ترانسفورمیشن دی سورټینګ ان رینکینګ ډیټا منظم کول دي ټول فلټر کول د هغه group by aggregation وغیرہ او انالیسیس دی دا ټول تاسو وایي مرجینګ جوائنینګ کنکټینیشن د ځان ټاپک دي چې ډېر زیات مهم او امپورټنت دي دا هر یو ټاپک حد نه زیات مهم دی ایکسپلوریټری ډیټا دی انالیسیس دی ای ډی ایچ ورته ویل کیږي دا موږ په پانډاس کې کوو تر سره کوو به ډیټا ویژوالایزیشن ته بیا راځو چې هغه ټول کارونه موږ تر سره کړل بیا د ډیټا ویژوالایز کول دي د پانډاس او میټ پلاټ لیب په واسطه باندې پانډاس باندې هغه کارونه تر سره کیږي ویژوالایز کولو لپاره موږ میټ پلاټ لیب لایبرری نه څه کوو استفاده کوو چې په دې کې موږ different plots او بار charts دي زموږ سره histograms به وایو پکې سکیټر پلاټس دي پکې نور د رقم ته وغیرہ شیزونه چې موږ په charts او د شیزونو کې وایو که زه تاسو ته یو نمونه وښیم نو تاسو به دلته وګورئ او ښه کاریان بشئ دا ټول د سیبرن او د میټ پلاټ لیب په واسطه باندې تر سره کیږي اوس به تاسو وایئ دا اوس شی دی سیمنټ او فلای واټر سوپرمایز اوس ټول ډاټس کې ښودل شوي دا وګورئ ډاټس کې ښودل شوي دي دا خو ګرافس دي چارټس دي په دې باندې موږ کار کوو دا به ټول وایو په ټول باندې تاسو بیا پوهیږئ چې دې مطلب څه دی مفهوم څه دی او څنګه دا استفاده کیږي نو ډیټا انالیست جوړیدل حتما یو اراده او کار کول غواړي دې باندې تاسو کار کوئ مې نمونه سره به توخه ده بیا بعد کې ایڈوانس پانډاس باندې ول کار وکړو ډیټا انالیسیس باندې کې چې تاسو لیوالتیا زیاته وه لږ نورم ایډوانس لاړ شو زه به راته په غټ ډیټا سیټس باندې کار وکړم صحیح دی دا مې په نظر او اراده کې دی چې زموږ کار خو به ټول ریل ورلډ وي ریل ورلډ هر یو ورځ چې درس ته ریل ورلډ کار دی پروجیکټس دی کار دی په هغه باندې موږ کار کوو ریل ورلډ ډیټا به وي کوم څه باندې موږ کار کوو دلته مې یو څو دانې پروجیکټ دلته ذکر کړي دي د دې نه بغیر چې ماته کومې ښې ښکاره شوي چې زموږ افغانستان کې وي او موږ ته په درد خوړل کېږي ستاسو خوښېدو او تاسو ته مزه درکوله زه به تاسو ته کېګل ته به ځو کېګل نه به هغه ډیټا سیټ راخلو په هغې کې به په زرګونو او په لکونو باندې ډیټا پرته وي ستاسو په مخ کې به زه هغه ډیټا راواخلم په همغه باندې به انالیسس کوو همغه به ویژوالایز کوو هغه نه به انسایټس راوباسو انسایټس مطلب دا دی مینینګفل معلومات چې کوم وي به ټول موږ ورڅخه راوباسو دا زموږ کار دی بیا فاینل پروجیکټ به یو دانه زه درته ترسره کړم صحیح دی یو به تاسو ښه ښایسته فاینل پروجیکټ ترسره کړئ که ما ترسره نه کړل نو ما ته دونه کار وکړو بس دی تاسو ته به یو پروجیکټ درکړم کمپلیټ ډیټا انالیسیس به تاسو پرې اپلای کړئ چې کوم قسم د پروجیکټ تاسو خوښېدو ټول طریقه کار به ما ورته ښودلی وي کیګل باندې کولېب باندې انلاین تاسو کار کولی شئ جی پي یو هر څه هغه درکوي تاسو ته ضرورت نشته دی هملته به لاړ شئ ښه مزېدار به یو پروجیکټ ترسره کوئ یو غټ پروجیکټ هغه نه پس به بیا د نظر امتحان اخلم که بیا مو لیوالتیا زیاته وه یا نیکسټ ټایم دپاره زموږ کار دا دی فانډاس فار ماشین لرنینګ ان ای آی ماشین لرنینګ کې موږ فانډاس څنګه استفاده کولی شو څنګه کار کوي دا زموږ نه دی ښه دا د نیکسټ کورس دپاره خبرې دي دا به کې راته بیا ونه وایي چې استاد زموږ ته یې دا ویلي وو دا راته لېږم خو بیا راته بله زیادونه ونه کوي ښه بیا چې کله موږ ماشین لرنینګ ته لاړلو نو انشاءالله هلته به هم بیا موږ اول فانډاس وایو کوم څه زموږ دپاره په کار کېږي کوم لایبرریز فریم ورکس په کار کېږي باید موږ یې ووایو زده یې کړو په دې باندې بیا موږ کار کوو دا خو زما خبرې دا زموږ هغه کانټینټس دي بل مې درته دې ځای کې وویلې چې څه ته ویل کېږي په خپله باندې کوم ځای کې ډیټا انالیست ته ضرورت دی او کوم ځای کې تاسو کولی شئ چې استفاده ورنه وکړئ ډیټا انالیټکس نه مو خپل د سکلز نه مو کوم ځای کې ورته ضرورت وي خیر افغانستان خو چې په هغه لیول کې به نه وي خو ورو خو کېږي ورځ تر بلې روان دی مخته نور دنیا کې خو د هر څوک چې وي یو ډیټا انالیست ته ضرورت لري بلکې ته غواړې چې تاسو ته مې دلته خلاص کړلو غواړې ډیټا ساینټسټ شي نو باید چې ستا ډیټا انالیټکس زده وي یا فانډاس دې زده وي ډیټا انالیست ته ضرورت دی فانډاس یې زده وي ماشین لرنینګ دپاره آرټیفیشل انټیلیجنس دپاره بزنس انالیست فاینانشل ریسرچ مارکیټینګ اپریشن سافټویر دې ټولو لپاره فانډاس ضروري دی او فانډاس موږ لومړی کار هم دا ډیټا انالیټکس یا موږ وایو فانډاس په دې باندې به موږ کار کوو او ټول به پراکټیکل کار وي عملي کار به ستاسو مخکې به ترسره کېږي دا وې زما خبرې نور زه یو خبره هم نه کوم مایکونه درته ان کوم نمبر په نمبر باندې چې څه پوښتنه لرئ څه غوښتنه لرئ کولی شئ پنجشنبه او جمعه زموږ رخصت وي او نور ورځو کې موږ رخصت نه لرو ریکارډ درته کېږي د درس یو
سلایډز درکول کیږي د روزمره درس کوم کوډ چې موږ کوو هغه درکول کیږي درته دومره زه کولی شم کورنۍ وظیفه روزانه وي حتما به تر سره کوئ کویز وي فاینل امتحان وي کورنۍ وظیفې وي دا ټول پکې موجود دي داخله چې د 1000 افغانۍ د کورس که 1000 افغانۍ نشي پرې کولای د میاشتې په حساب باندې 1500 افغانۍ یو میاشت داخله وکړئ 1500 افغانۍ بیا داخله وکړئ که درته مشکلي فری داخله چاته نه ورکوو فری چاته داخله ورکړې ده درس اخره پورې نه رسولی نه یې ویلی دی 1500 افغانۍ دي دغه شیزونه ته تدریس کیږي څه دپاره ویل کیږي کوم ځای کې ضرورت دی ټول هر څه مې درته وویل بیا هم سبا او بله زموږ رخصت دی تاسو فرصت او چانس لرئ چې زموږ سره داخله وکړئ د شنبې څخه بیا موږ نور چاته اجازت نه ورکوو چې کلاس ته راشي شنبې په ورځ باندې به زموږ خپل پراکټیکل درس شروع کیږي او له دې ځای څخه به موږ خپل سټارټ اخلو او ورو ورو به پسې مخ ته ځو دا شیزونه راسره وساتئ دا سلایډ به زه درته ولیږم که بیا سره نه پاتې کېدل نو ماته مخ ته کوئ چې استاد دا شی دې پرېښود او دا هم راته ووایه کوشش به مې دا وي چې 2 میاشتو کې ختم کړم درته که د 2 میاشتو به انشاءالله ځنډېږي نو 2 میاشتو کې به زموږ دا کورس ختمېږي نور اوس به تاسو نو اورو زه به دا آف کړم تیار تاسو ته مایکونه خلاصوم او یو کس نمبر باندې خپلې خبرې وکړئ خپل نظر مو شریک کړئ